بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو یم. ملګرو، په نننی کلاس کې به زه تاسو ته دا زده کوم چې موږ به انکار یو کس ته څنګه کوو. که موږ ته چېرته یو کس وایي چې دا کار وکړه یا داسې وکړه، نو که هغه ته موږ وایي چې دا نشم کولی، نو دا به موږ په انګلیش کې څنګه وایي. په دې تاسو ته ما ډېرې جملې راوړي دي. کلاس تر پایه پورې ګورئ او که په چینل باندې نوي یاست نو چینل خو هم سبسکرایب کړئ. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو. پهلنۍ جمله موږ څه ده؟ ساري That's not really my thing. بخښنه غواړم خو دا زما د وس کار نه دی. که موږ ته چېرته یو کس وایي چې دا کار وکړه او موږ ورته وایو چې زه بخښنه غواړم خو دا کار زما د وس نه دی، نو په انګلیش کې به ورته وایي Sorry, that's not really my thing. Certainly not. هیڅکله هم نه. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هیڅکله هم نه، نو په انګلیش کې به ورته وایي Certainly not. I wish I were able to. ارمان چې دا ما کولی شوې. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې ارمان دی چې دا کار ما کولی شوې، نو په انګلیش کې به وایي I wish I were able to. Unfortunately not. بدقسمتۍ نه نه. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې بدقسمتۍ نه داسې ونه شو، نو په انګلیش کې به وایي Unfortunately not. I won't be able to help. زه مرسته نشم کولی. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې زه مرسته نشم کولی، مدد نشم کولی، نو په انګلیش کې به وایي I won't be able to help. By no means. یو رنګ هم نه. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې دا کار به یو رنګ هم نه کیږي یا نه، نو په انګلیش کې به وایي by no means. I can't commit. پخه خبره نه کومه. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې دا خبره زه تاسو پخه خبره نه کوم یا واده درسه نه کوم یا زه دا خبره تا ته په کلکه باندې نه کوم، نو په انګلیش کې به وایي I can't commit. No thank you but it sounds lovely. نه ستا ډېره مننه خو ډېر ښکلی ولګېدو یا ډېر ښه ولګېدو. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې ستا ډېره مننه خو دا څیز ډېره مزه وکړه، نو په انګلیش کې به ورته وایي No thank you but it sounds lovely. Regrettably, I am not able to. زه بخښنه غواړم خو زه نشم کولی. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې زه بخښنه غواړم خو زه دا څیز یا دا کار نشم کولی، نو په انګلیش کې به ورته وایي Regrettably, I am not able to. Maybe another time. کیدای شي بل وخت. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې دا کار بل وخت کې هم کیدای شي، نو په انګلیش کې به ورته وایي Maybe another time. No thanks. I won't be able to make it. نه مننه زه نشم کولی. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې ستا مننه خو زه دا کار نشم کولی یا دا څیز نشم کولی، نو په انګلیش کې به ورته وایي No thanks. I won't be able to make it. Not this time. اوس نه. که موږ ته چېرته یو کس وایي چې دا کار کوو او موږ ورته وایي چې اوس یې نه کوو، نو بیا به ورته په انګلیش کې وایي Not this time. Not now. اوس نه. د not now مطلب دا دی چې دا اوس نه. Now. نه. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې نه، نو په انګلیش کې به ورته وایي now. ملګرو، دا زموږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغه وخته پورې ماله اجازت راکئ. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر ډېر خیال ساتئ. او ملګرو، که چېرته تاسو ته په یو څیز کې مسله نو تاسو ما ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ کولی شئ. انشاءالله تاسو ته به زه هر څیز په اسانه طریقې سره کلیر کوم.